وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. پنځلسمه پارا سورة الكهف شپیتم نمبر آیت ته. دی زینا د دی سورة الكهف دریمه حصہ آغا شروع کیگی او دا بتر دو 82 نمبر آیت پوری چلیگی، یعنی دی دو رکوگانو کی بدا حصہ بیانیگی او پا دی حصہ کی واقعہ ذکر کیگی د موسیٰ علیہ السلام او د خضر علیہ السلام. بعض خلق دتا خضر علیہ السلام وی، دا غلط تے، پا خوابانی با زبر وی خضر علیہ السلام. دا واقعہ اللہ رب العالمین د یو غټ مقصد د پاره ذکر کړي. فیدی پکې ډېرې زیاتې دي ناشنا خو لوی مقصد پکې دا دی چې بعضې خلک داسې دي چې دی انبیاء علیه السلام او دی اولیاء الله ته چې الله رب العالمین بعضې تصرف و قدرت او علم د غیب ورکړی دی د وحی په ذریعه باندې، نو دا خلق بیا را لگی و دا غوی نه دعاګانې غواړي او امدادونه د غواړي چې یاره دا لوی خلق دی او زمونږ حاجتونه به پوره کوي. دی وجنه علماء ذکر کړي دي وی په دې بغداد عراق علاقه کې، عراق کې بغداد کې بعض خلق داسې و مخ کې چې کله به هغوی باندې څه سخت تکلیف راغی نو هغوی به دا نه وي چې یا الله مدد یا الله را ورسي، بلکې هغوی به ویلې ای خضر علیه السلام را مدد شي او ای الیاس علیه السلام را مدد شي. نو الله رب العالمین دی آیت کی په دغه عقیده باندې رد کوي او جواب ذکر کوي چې ټیک دا خضر علیه السلام د الله نبی و الله ورته ډیر ناشنا علم ورکړو چې دا علم د داسې عجیبه کارونه کړي دي. واقعه کې به راشي دا ډېره خوندوره واقعه ده چې د په ظاهر کې د سړی عقل هغه نه تسلیموي، ځکه موسی علیه السلام په ډېره غټه غوسه ښکاره کړې په دې کارونو باندې، خو الله رب العالمین دته ډېر ناشنا علم د هغې په باره کې ورکړی. نو الله و ټیک د زما نبي ما ورته علم ورکړی خو ګوره په نبوت کې ما ته محتاج و، په علم کې دی ما ته محتاج و. نو الله وی ده چې دا کم کارونه کړي دي دا ناشنا نو دی زما په حکم باندې کړي، د خپل ځان نه دی کړي، نو دی حاجت روا او مشکل کشا دی نشي جوړې دی. دغه رنګ دی واقعه کې ډېرې فیدې دي خو یو غټه فیده پکې دا ده چې دی واقعه کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي د علم زده کړې دپاره، چې په کار دا ده چې هر انسان د دې علم د زده کړې دپاره سفر وکړي، ځان وکړی، محنت وکړي، ځان دپاره څه پویه حاصله کړي. دا به یو سړی نه زه پوره عالم شوم او زما نور علم ته ضرورت نشته،
نه پورا عالم دا صرف یو الله دی. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وقل رب زدنی علما. پیغمبر تم دا وظیفه کا بار بار دا وایه چې یا الله ته زما علم سکی زیات کی. پورا عالم هو یو الله دی. ابن کثیر رحمت الله علیه یو روایت را نقل کړي. هغه روایت کې دا دی هغه مقصد دا دی فرمایي چې هر سړی دی د علم د پاره کوشش کوي. یو کتاب دی وکړو نو چې بل کتاب درته ملاویږي هغه هم سټډي کا. بل کتاب هم سټډي کا. د یو استاد نه د زده کړه وکړه کوشش وکړه بل استاد تم کېنه بل تم کېنه په علم کې به دې څه وشي اضافه به وشي. ځکه وایي تهدیه الى الهدى وترد الى الردى. و هدایت ته به ورسي او د هلاکت نه به بچ شي. نو دا یو سړی نه و چې بس ما علم حاصل کو زما علم پوره شو په ځای باندې ودرېدو. نه علم دریاب دی دا چا نه دی پوره کړی. نو علم د پاره به سړی طلب کوي. د یو عالم ما اوره د هر عالم خبر اوره. بعضې عالم نه به داسې خبره واوري چې تا به د بل نه نه اورېدلي لویه فایده به دله درکړي. ذهن به دې کولاو کي. نو دی واقعه کې د علم د طلب کولو دپاره ډېر لوی ترغیب ورکړی شوی. لکه واقعه د موسی علیه السلام ذکر کوي چې د خضر علیه السلام شاګردي کړي. دا واقعه څنګه ده نو دلته قرآن آیاتونو کې هم تفصیل شته دی خو په حدیث کې به پوره وضاحت داسې راغلی. امام بخاری رحمت الله علیه امام مسلم کې دا حدیث موجود دی چې موسی علیه السلام یو ځل خپل قوم بنی اسرائیلو ته تقریر کو. ډیر په ښایسته انداز باندې ورته وینا وکړه. بعضې کسانو باندې ډیر غټ اثر وکړه داسې بیهوشي ور باندې راله. او دا خامخا چې د نبي خبرې هغې کې اثر ډیري که نه. نو چې ده دا بیان ختم کو نو دا خبرې دومره خوندورې په دې خلکو ولګېدې چې یو کس پکې راپاسېد او د موسی علیه السلام نه تپوس وکړه هل تعلم احدا اعلم منک. اے موسی آیا ته د خپل ځان نه بل لوی عالم ګڼي؟ یعنی د الله نه علاوه په دې ځمکه کې په دې وخت کې ستا نه بل څوک عالم شته اوچتو؟ چې دا خبرې وکړه موسی علیه السلام ورته ویلې چې نه. او خبره د هغه ټیک وه په خپل ځای باندې. ځکه چې په امت کې د نبي نه اوچت خو بل سړی عالم نه وي که نه. په امت کې خو چې عالم وي نو هغه به څوک وي؟ نبي که نه. د نبي نه اوچت خو بل څوک نشي کېدی په انسانانو کې. خبره ټیک وه لیکن الله رب العالمین ولا په دې خبره زوره نه ورکړه او ورته ویلي بل عبدنا خضر اعلم منک. موسی زما ګوره یو بل بنده شته او ژوندی دی د هغه نوم خضر دی. اعلم منک هغه نه ما ستان هغه ته ما ډېر علم او پویه ورکړې ده. چې دا وحی نازله شو موسی علیه السلام ته وي. موسی علیه السلام هم په زړه کې شوق پیدا شو. ځکه چې یو سړي ته داسې قابل عالم صفت څوک وکړي چېرې داسې یو ناشنا عالم دی او دومره شاګرداني نو د سړي زموږ زړه په خپله وغواړي چې سړی ورشي هغه درس ته کښېني څه به ته زده کړي که نه. سړي شوق پیدا کېږي. الله ورته وي چې موسی ټیک ده زه به یې درته نښه وښیم که نه هلته ځان ورسوه بس هغه سره ومیلاو شي او ورشه شاګردي وکړه څه به ته زده کړي. موسی علیه السلام یا الله زه به ده ته رسم څنګه دا په کم ځای کې اوسېږي؟ کم ښار کې دی کم ملک کې دی کم کلي کم وطن کې پاتې کېږي؟ الله رب العالمین ورته ویلي چې موسی نښه یې درته زه ښیم چې په دې سفر کې درته تکلیف ونه رسي چې په اسانۍ ورته ورسېږي خو مزل پکې ډېر دی. ته چې کله ځې نو ته به اول داسې کار وکړي د آیاتونو کې دا واقعه په دې طریقو ذکر کېږي. ته به داسې کار وکړي چې ځان سره به مئی واخلي. مئی مچلي حوت ورته وایي. مئی به ځان سره واخلي او دا مئی به پوخ کړي. نو سفر کې د سړي خوراک ته هم ضرورت راځي که نه. دا به تاسو سره د لارې توخمي. خو یاد ساته کله چې ته مجمع البحرین ته ورسېدې. مجمع البحرین وضاحت درته وروسته کوم. مجمع البحرین ته چې کله ورسېدې دغلته به دا مئی بیا را ژوندی کېږي. کله چې دا مئی را ژوندی شو د توشدان نه یې ټوپ ووخل په کوم لوښي کې چې تا سره دی نو دقلته به دا سړی تا ته میلاویږي. دا خضر علیه السلام به دقه ځای کې ناست دي نو بیا ورشه بس
خبرې اترې ورسره وکړو علم به ته څه کړي هغه به ته زده کړي. موسی علیه السلام چې ته نو د ځان سره یوازې نه دی تللی. دا سنت طریقه هم ده چې سړی سفر کوي نو یو ملګری دی د ځان سره بوزي. بیا خاص کر د شپې سفر کې خامخا پکاري. انسان عاجزه دی، قسمه قسم حالات په دراتلی شي. موسی علیه السلام ځان سره یو فتا یو ځوان هلک روان چې په دغه وخت کې خو دی لا نبی نه دی، د ده نوم دی یوشع بن نون. وروستو بیا الله رب العالمین دې ځوان ته نبوت ورکړی دی. اوس د آیاتونو کې تفصیل ته ګورئ. وَإِذَا قَالَ مُوسَى او کله چې ویل موسی علیه السلام لفتاه خادم خپل ته. ګوره فتا اصل کې ځوان ته وایي، نوجوان هلک ته وایي. ګوره موسی علیه السلام ځان سره بوډا روانې که ځوان ځکه سفر کې ځوان پکاري چې مدد خو دې وکړي. چې سپین ږیری روان کې نو به ستا خیال ساتي که ته به د هغه خیال ساتي. نو ځوان هلک ځان سره خادمتوب دپاره سفر دپاره بوتلل پکاري چې ضرورت دې راشي چې بیا دله سر کولی شي. سپین ږیری هغه فایده نشي ورکولی کوم چې د ځوان هلک نه په سفر کې اخیستلی کېږي. نو دا فتا څوک و؟ د ده نوم یوشع بن نون. وروستو بیا الله رب العالمین دته نبوت ورکوي. موسی علیه السلام دغه خادم ته وی لا ابرحو زه به همیشه روانیم، مزل به ګورې کو زو به ودرېږو به نه، حتی تر دې پورې ابلغ مجمع البحرین چې ورسېږم زه ځای د جمع کېدلو دوو دریابونو ته. مجمع وی عربی کې را جمع کېدلو ته بحرین د بحر تسنیه د دوه دریابونه چې کوم ځای کې څه شي را جمع شي. دا کم ځای و؟ نو مفسرینو ذکر کړي دي چې مجمع البحرین هغه ځای ته وایي چې د یو دریاب او د بل اوبه د یو بل سره څه شي یو ځای شي. دغه ته وایي مجمع البحرین. دې ته یو ته بحر فارس وی او دی بل ته بحر روم وی. یو د فارس دریاب او بل د روم، دا دواړه دې ځای کې یو ځای کېدل به. نن سبا هغې علاقې ته تونجه ویلی کېږي او دا په دې مغربي علاقه کې راځي. تونجه ورته وایي او هلته دا ځای چې کوم دی اسبانیا او مغرب د دې په منځ کې واقع دی. تونجه ورته وایي. او یو مشهور تاریخدان تیر شوی ابن بطوطه په نوم باندې نوم مو اورېدلی، هغه هم د دې علاقې دی ابن بطوطه. نو دغلته دا دریاب بونه یو ځای شوي، دغه ځای کې خضر علیه السلام. او امضی حقوبا یا به زما حقوبا ډیره زمانه. حقب ویلی کېږي ډیر مزل ته. موسی علیه السلام ورته وي دغه ځای ته به ځان رسو که یو شپه لګي دوه لګي هر څومره لګي، خو د علم طلب دی که نه. ګوره دې کې فایده دا ده چې انسان به د علم دپاره سفر کوي، ځان نه به څه فایده حاصلې. اوږده اوږده مزل یې پسې وکړه، سم طالب علم شه چې پته دې ولګي چې څه خو ځان دپاره زده کړي که نه. اوس دې بل آیت کې ذکر کوي چې دوی چې کله تلل نو ما درته وي چې الله رب العالمین دوی ته حکم کړی چې ځان سره به څه واخلئ. نو مئی دوی ځان سره پوخ کړی، مئی د ځان سره واغست. اوس دې آیت کې هغه تذکره ذکر کېږي. فلما بلغا پس هر کله چې ورسېدل دا دواړه مجمع بینهما زید را جمع کېدلو دغې دواړو د هغې ته کوم ځای کې چې دا بحر فارس بحر روم یو ځای شوی او دلته را ورسېدل. نسیا حوتهما نو حرکو دې دواړو حوتهما مۍ خپل. ګوره دې کې دا فایده ده چې د علم د طلب دپاره ځي نو ځان سره به څه وړي، کم سے کم چې خرچه خو درسئ که نه، چې په تش جب روان شو بیا هلته بل نه سوالونه کوي، یو ته یې ماله سه راکه او بل ته یې ماله سه راکه. نو نن سبا خو څوک ورکوي نه داسې خلکو له. نو چې سوال کوي نو د هغې نه ښه داره چې سړی په سفر ځي ځان سره دې څه وړي، توخه به ځان سره وړي. انبیا علیه السلام سنتو ده، دوی ځان سمایې ویوړه. کله چې دوی دغه ځای ته ورسېدل د مجمع البحرین ته، نو موسی علیه السلام او د دواړه دمه وکړه. خضر علیه السلام نشته په دې ځای کې دې وخت کې، خو د الله نبي و
نو ګرځېده به خلکو ته به دعوت ورکو خو ټکانه دا و بیا به راته و دلته و پاتې کېدو. دې وخت کې نو چېرته دعوت له تللی خو دوی چې دغلته ورسېدل نو موسی علیه الصلاة والسلام یو ګټو صحرا د وروستو آیت کې ذکر را روان دی هغې ته یې داسې تکیه وواله اوده شو ستړی شوی و نو چې اوده شو نو یوشع بن نون څوکیداري کوله دی نه دی اوده شوی دا مایه خو ورسه دی که نه په دغه ځای کې دا مایه الله رب العالمین راژوندی کړی دی راژوندی شو د دې توشدان یې ټوپ کړي دي دریاب ته او څنګه فتخذ سبیله وینیوله لاره خپله فی البحر په دریاب کې سربا په شکل د سورنګ باندې په اوبو کې خو سورنګ کول ګران دي که نه الله رب العالمین ورته اوبه وچې کړي او دې مئی پکې ځان نه سمو داسې سورنګ وکړو پکې وردن نه شو خو نسیه حوتهما د دې دواړو نه دا مئی څه شو دې وخت کې هیر شو ته مئی لاړې خو دوی ته خبره د دوی نه هیره شوه. اوس ذکر کوي چې موسی علیه الصلاة والسلام رایخ شو کله رایخ شو نو بس تکاوټ ستوماني ختمه شو خوب سره لږ دمه راشي د سړي به ده ته ویلې زه چې ځو اوس دا پته ورته نشته چې دا خو هغه ځای ځکه دوی ته معلومات د څه نه کېدل د مئی نو مئی خو تیر شو نو دوی خو وایي که چېرته مئی په توشدان کې پروت دی له مزل کوي یو شپه یو ورځ مزل اوس مخکې کوي بیا ورته صاحب هلته پته لګي. فلما جاوزا پس هر کله چې تیر شو دواړه قال اویل موسی علیه السلام لفتاه خادم خپل ته آتنا راوړه غداءنا ناشته زمونږه مخکې مزل یې وکړو یو شپه یو ورځ چې کله یو شپه یو ورځ مزل وکړو موسی علیه الصلاة والسلام ګوره دا دومره سفر چې کړی دی د دې مجمع البحرین پورې نو دومره ستوماني نه ده محسوسه کړې خو د مجمع البحرین نه اخوا چې مزل کوي نو په دې باندې ستوماني محسوسوي. ولې علماو دې کې یو نکته لیکلې او ډېره ښه نکته ده هغه دا ده وایي کله چې سړی یو ځای ته د زړه په مینه محبت باندې سفر کوي نو که دې ستړی کېږي هم ګورې په ستړیوالي نه پوهېږي ځکه ده دا سوچي چې زه به دغه ځای ته ځان رسوم خو د هغه ځای نه چې کله اخوا اوړي بیا مزل کوي نو بیا به څه بیا سړی ستړیوالی محسوسوي ځکه هغه غیر مقصودي ځای ته مزل کولی که نه نو دوی چې د دغه ځای نه واوښتل موسی علیه الصلاة والسلام ورته وی چې لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقینا د دې سفر نه خو موږ ته ډېر ستړیوالی راورسېدو آتنا غداء ورشه هغه ناشته راوړه څه چې ځان سره اخیستې وږي شو چې ویې خورو. یو غداء لفظ دی عشاء دی د عربو خلکو به مخکې دوه قسمه روټۍ خوړله یو به غداء اصل کې په عربۍ کې ناشتې ته وایي د ناشتې ټیم چې کمی نو هغه د سحر 10 بجو ټیم کې دې ته به غدا وي نو چې 10 بجې به وخوړله نو بیا به بله خوړله عشا یو عشا د عشا د ماسخوتن د مانځه ټیم ته وایي په عین چې زبر شي عشا نو دا د ماښامې روټۍ ته وایي نو بیا به د ماښامې وخوړه به دا 2 ټیمه خوراک بو اوس چونکې فراخي راغلی د انسان خوله خوړلو ودرېږي نه خو 3 ټیمه خوراکي یو سحري نن سبا موږ هغې ته ناشته ویو عرب خلق هغې ته فطور وایي فطور نو بیا د غدا چې کوم و اصل کې ناشته نو دا اوس خلکو غرمې ته راړولې او د ماښام هغه بیا عشی نو 3 ټیمه ډوډۍ خوړلی کېږي نو موسی علیه الصلاة والسلام ورته دا اوس شپه دوی تېره کړې ده یو شپه یو ورځ مزل شوی صیبه سار ټیم دی نو د خادم ته وی یوشع بن نون ته چې آتنا غداءنا ناشته راوړه که نه وږي چې وی خورو د دې سفر نه خو موږ ته ډېر تکاوټ رسېدی هغه چې توشدان وکړه مه یې نشته مه یې خو دانګلي ولته دوی نه خو هېر شوې وه خبره نو اوس موسی علیه الصلاة والسلام ته وی او خپل عذر ورته پیش کوي قال اویل ورته یوشع بن نون ارأیت خبر شی موسی اذ اوینا الى الصخرة کله چې فنا واخیستلمون الى الصخرة غټې غټې ته یعنی کله چې موږ ازې ته راورسېدو او ته چې هلته وده شو تکیه چې دی وواله مجمع البحرین کې ګټې ته وده شوی و که نه موسی علیه السلام
نو فإني نسیت الحوت یقینا هیر کړه ما لره مئی هلته ټوپ کړي دي خو ما نه دا خبره څه شوه هیره ګوره دومره ادب یې کړی دی د موسی علیه السلام چې دلته دا نه دی ویلي چې زمونږ د دواړو نه هیر شو مئی نسبت یې صرف ځان ته د نسیان کړی چې نسیتو ما نه هیر شو شي مئی دی ادب کړی د موسی علیه السلام بله دا خبر یا ساتي دا نسیان نه دی هیرېدل دا ګناه نه ده ګورې سړی په هیره باندې یو کار وکړي نو په دې سړی نه ګناه روژه یو سړي نیولې ده روژه یې نیولې و د ده نه هیر دی چې زما روژه ده د یو ګیلاس اوبه وڅښلې روژه ورباندې نه ماتېږي ځکه په هیره باندې سړی نه ګناهګارېږي نو نسیان دا ګناه نه ده حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما امت ته الله رب العالمین خطا او نسیان دواړه معاف کړي که په خطایي سره په غلطۍ سره یو کار وشو الله ورته معاف کړي او که په هیره باندې ته یو کار وشو نو الله ورته معاف کوي خو دې بیا هم د دې نسیان نسبت کوي شیطان ته وما انسانیه او نه دې هیر کړی مانا دغه مئی الا شیطان مگر شیطان ګوره نسیان نسبت شیطان ته په دې وکړو چې په نسیان کېدلو باندې شیطان ډېر خوشحالیږي چې یو انسان یو کار کوي هغه ته هیر شي نو شیطان نه په څه ورځي هغه ته په خوشحالي نو ځکه هغه ته نسبت وکړو ان اذکره دا چې یاد کړی ما هغه تا ته پس ما نه دا خبره وخت کې هیره شوه تا ته مې یاده نه کړه اوس ورته د مئی هغه چلن ښیي چې دریاب ته څنګه ټوپ کړو واتخذ سبیله ویني ولا لار خپله فی البحر په دریاب کې عجبا ناشنا موسی علیه السلام ته خو ډېر عجیبه انداز و ده چې کله ټوپ کړو ده خو لیدلي و که نه خو هیر شوي و ته بیا عجبا ناشنا څه مطلب یعنې ده ته ډېر تعجب وکړو یو خو دا و چې مړ مایې و خو دې پوخ کړی و که نه هغه الله را ژوندی کړو نو دا بیله د تعجب خبره وه دویم دا چې په دریاب کې اوبه ودرېدې سره به سورنګ وله جوړ شو دام ناشنا خبره وه نو ځکه ورته وي چې عجبه دې مئی خو په دریاب کې ځان نه ډېره ناشنا طریقه باندې لاره جوړه کړې وه موسی علیه الصلاۃ والسلام عذر قبول کو غصه ورته نه شو اگر چې ډېر غصه ناک د مرګ فرشته نه ده د انسانانو نه چې روح اخلي صحیح بخاري کې راځي د باندې سترګه ړنده کړې ده نو موسی علیه السلام خو غصه وه صحیح بخاري حدیث ته ملک الموت یو ورځ رالی او د ده کور ته رادننه شوی انساني شکل کې او دی ورباندې رادننه شو ویلې څوک یې چې لوی پښتون وګورې ویلې څوک یې چې ته زما په کور کې ولاړې خو چې هغه تعارف کو د ولې سوک ورکړی و نو سترګې ورباندې ړنده کړې وه نو چې لاړې الله ته وي الله ته ما داسې بنده ته لیږي هغه ورته ځان به دې ورته ښودلی وی که هغه ته څه پېژندي پیغمبر سو علم غیب نه چې ته د مرګ فرشته یې ویلې زه خو اوس نه ځم الله ورته وي ته بیا ورشه سترګه مې دله روغه کړه خو اول ورڅه خپل تعارف وکړه چې زه ګورې ملک الموت ما عوام ورته اسرائیل علیه السلام وایي خو دا نوم یې حدیث کې چېرته نه دی راغلی بس قرآن ورته ملک الموت ویلی حدیث هم ورته دا نوم ذکر کوي نو بیا رالی رستو براشي په سورة القصص کې د فرعون یو کسو قطبي ورته یو په هغه یو سوک ورکړی او هغه په یو سوک باندې ځای ته رسولو دومره الله وله غصه او طاقت دله ورکړي خو یوشع بن نون ته دا ونه ویلې چې تا ولې د نه هیر شو او څه وجه ده بس عذر ولا قبول کو خو دا خبرې ورته وکړه قال اویل ورته موسی علیه السلام ذالک دغزې ما کنا نبغي هغه دی چې مونږ یې طلب کوو مونږ چې څه پسې راوتي هغه ځای حق کوو خو مونږ خو ډېر دې خوا راتېر شوي یو شپه یو ورځ مزل هم کړی خو به تکړه شه زه چې اوس واپس کېږو خو څنګه به هغه ځای ته ځان رسو دا خو د اوبو مزل دی نو ویل دس چل به وکړو د خپلو خپو قدمونو ته ګوره نو شګه و دې کې به د قدمونو نښې وي دې ته ګوره نو چې لاره رانه خطا نه شي چې هغه ځای ته ځان ورسو فرتد علی آثارهما قصصا پس واپس شو دا دواړه په قدمونو خپل باندې قصصا په واپس تللو سره بس واپس دواړه څه شو را روان شو سبا درس کې به انشاءالله راشي چې دی واپس راغلی چې ګوري خضر علیه السلام ناست او په ځان صادر راچولی دی او بیا لا خوندوره قصه ده بیا ورباندې د سلام اچولی هغه ته تعجب کړی چې دی وخت کې خو په ما څوک هم سلام نه چې ته دا څوک رالی چې ما باندې سلام واچو سبا به انشاءالله هغه ذکر وکړو
وإذا قال موسی کله چې ویل موسی علیه السلام لفتاه خادم خپل ته لا ابرحو زبا همیشه مزل کوم حتی تر دې ابلغ چې ورسېږم مجمع البحرین راجمع کېدلو زید دوو دریابونو ته او امزیا یا بزمز حقوبا ډیره زمانه فلما بلغا مجمع بینهما پس هر کله چې ورسېدل دواړه زید راجمع کېدلو د هغې دواړو ته نسیا حوتهما نو هر کو دواړو می فاتخذ سبیله فی البحر سربا نو اونیول لاره دغه می په دریاب کې په شکل د سورنګ فلما جاوزا پس هر کله چې دواړه ورتیر شو دغه ځای نه نو قال ویل موسی علیه السلام لفتاه خادم خپل ته آتنا راوړه مونږ ته غداء ناشته زمونږه لقد لقینا یقینا را ورسېدو مونږ ته من سفرنا هذا د دې سفر نه نسبا تکاوټ ستړیوالی قال اویل ورته یوشع بن نون ارأیت خبر شئ موسی اذ اوینا الى الصخرة کله چې پناه حاصل کړه موږ دغې ګټې ته فانی نسیت الحوت نو یقینا حرک ما لرمی وما انسانیه الا الشیطان او نو هر کړی مال دغه می مگر شیطان ان اذکره دا چې یاد کړی مې وې هغه تا ته واتخذ سبیله فی البحر عجبا او ونیول هغه لاره خپله په دریاب کې ناشنا قال اویل ورته موسی علیه السلام ذلک ما کنا نبغي دا هغه ځای دی چې مونږ یې طلب کوو فرتدا نو واپس شو دواړه علی آثارهما په قدمونو د نښو باندې قصصا په واپس تللو سره